زیاتره کسان میسجان کوي چې څنګه کولای شو د پاکستان نه یا په افغانستان کې چې اوسېږو د دې ځای نه موږ د VCA یونایټډ سټیټ اکاونټ جوړ کړو، د ټیک ټاک اکاونټ، او بیرته بیا هغه اکاونټ تاسو به څه کولی شئ، مونیټایز کولی به شئ او د هغې څخه به پیسې هم ګټلی شئ. نو همدغه طریقه در زده کوم په ډېرې اسانۍ سره چې تاسو څنګه کولی شئ په 1-2 منټو کې دغه اکاونټ جوړ کړئ. هغې وروسته څنګه چې تاسو ویډیوانې اپلوډ کول شروع کړئ، ورته ستاسو کم شرطونه چې دي ټیک ټاکو هغه پوره کړئ، بیا به تاسو کولی شئ ټیک ټاک اکاونټ مو مونیټایز کړئ. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو دا زده کوو چې د ټیک ټاک اکاونټ موږ تاسو څنګه د یونایټډ سټیټ والا هغه اکاونټ موږ څنګه جوړولی شو چې موږ یې بیرته بیا مونیټایز کولی شو. نو په نننۍ ویډیو کې د دې اکاونټ جوړولو طریقه زده کوو. په روانه ویډیو کې به دا هم زده کوو چې موږ تاسو څنګه دا ټیک ټاک اکاونټ چې څنګه د دې واچ ټایم او فالوورز پوره کړو، هغې وروسته دغه ټیک ټاک اکاونټ موږ څنګه مونیټایز کولی شو، اپلای څنګه ورته کولی شو. نو همدا طریقه زده کوو. د موبایل په سکرین کې ویډیو ما سره تر اخره وګورئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو اول تاسو یو VPN ډاونلوډ کوئ. دا VPN به تاسو د کوم ځای څخه ډاونلوډ کوئ، کوم یو VPN دی. د دې لپاره تاسو یو بروزر آن کړئ. د بروزر په سرچ کې صرف تاسو دا ولیکئ APK کله چې دا ولیکئ سرچ به کړئ، دا ویب سایټ به درته راشي، په دې باندې کلیک وکړه. په دې ځای کې به تاسو ته راشي دا یو، او دې ځای کې تاسو لیکلی هم شئ. نو هلو VPN چې څنګه ولیکئ، په دې ځای کې به تاسو ته دا راشي، دا به آن کړئ. بیا ګورئ دوستانو، په دې ځای کې به لاندې راشي، تاسو ته به 2 بټنې میلاو شي. یو به انسټال نو بټن میلاو شي، دا VPN به انسټال کړئ. دوهم به تاسو ته هاټ میل چې کوم دی هغه راشي. تر ټولو اول به تاسو د VPN ډاونلوډ کړئ. انسټال کولو وروسته به څه وکړئ تاسو، نو دغه اپ به تاسو څه وکړئ، آن کړئ. د آن کولو وروسته ګورئ دې ځای کې دې طریقې سره لوډینګ کوي. بیا په دې ځای کې تاسو ته لاندې میلاو شي لوکیشن، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ او دې ځای کې به تاسو یونایټډ سټیټ چې کوم دی هغه سلیکټ کړئ. د دې سلیکټ کولو سره ایکسپټ اینډ کنټینیو بټن دی په دې کلیک کړه. بیا به تاسو ته اوکې بټن درکې اوکې کلیک کړئ. دې ځای کې د لږ انتظار وروسته به ستاسو VPN په دې طریقې سره شي، مطلب ستاسو VPN کنیکټ شو. اوس ستاسو د موبایل لوکیشن یونایټډ سټیټ شو. دې ځای کې به تاسو دوهم کار داسې وکړئ چې را به شئ همدې ویب سایټ ته، په هاټ میل بټن باندې به کلیک وکړئ. دې ځای کې به تاسو ته په دې طریقې سره راشي، د خپل نام څخه به تاسو څه وکړئ، یو هغه چې کوم دی هغه به جوړ کړئ، ایمیلو. نو دې ځای کې تاسو ته دا بټن درکې هاټ میل به سلیکټ کړئ، نام به ورکړئ. دې ځای کې لږ NC هم ورسره واچوئ چې مسله درته جوړه نه کړي. په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. د دې کولو وروسته دې ځای کې تاسو نه پاسورډ غواړئ، پاسورډ ورکړئ. پاسورډ ورکولو وروسته نیکسټ بټن کلیک کړئ. دې ځای کې تاسو نه اولنی اخرنی نام غواړئ، هغه نام ورکړئ په دې طریقې سره. بیا دې ځای کې په نیکسټ بټن کلیک کړئ. دې ځای کې به ستاسو کنټري چې کوم دی یونایټډ سټیټ سلیکټ شي، او اوس دې ځای کې ډیټ اف برث چې کوم دی دا هم تاسو د 13 کالو نه زیات دې ځای کې هم ورکړئ. ډیټ اف برث ورکولو وروسته د کنټري سلیکټ کولو وروسته ګورئ دې ځای کې به یونایټډ سټیټ سلیکټ کوئ، نو په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دې ځای کې به تاسو ته بیا نیکسټ بټن درکې، په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. ها دوستانو، کله چې تاسو ته دا کیپچا درکې، دا کیپچا به تاسو څنګه کوئ. دې ځای کې ګورئ دې ځای کې غشو بټن دی، دا به په دې طریقې سره وهئ. کله چې د دې سر په دې 2 ګوتو نشانو سره یو برابر شي، نو تاسو به سبمیټ کلیک وکړئ. بیا به دې ځای کې ستاسو ویریفیکیشن کمپلیټ شي. دې ځای کې به بیا تاسو ته کنټینیو بټن درکړي، لاندې تاسو ته ښکاري کنټینیو بټن، دا کلیک کړئ. په دې ځای کې تاسو ته دا یو بټن درکوي، دا به مارک کړئ او په یس بټن به ورته کلیک وکړئ. نو بیا به دوستانو په دې طریقې سره راشي. بیک بټن سره به تاسو د دې انبوکس ته چې کوم دو بټن سره به بیرته راشئ. دې ځای کې به لږ لوډینګ وکړي. ستاسو انبوکس چې کوم دی دا به په دې ځای کې په دې بروزر کې په کروم بروزر کې دننه کولاو شي. دا ستاسو یو جیمیل اکاونټ شو د هاټ میل. اوس به تاسو څه وکړئ، په دې ځای کې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ، نیو ټیب به کلیک کړئ. په دې ځای کې به تاسو ولیکئ ټیک ټاکو. خو دې نه مخکې به تاسو لاړ شئ، هغه ټیک ټاک اپ مو چې کوم دی هغه به تاسو ډیلیټ کړئ. نو کله چې تاسو دې ځای کې ګوګل کې ټیک ټاک سرچ کړئ، په سین اپ بټن کلیک وکړئ. په دې ځای کې په نوټ نو کلیک کړئ او اوس یوز فون اور ایمیل دا کلیک کړئ. دې ځای کې به تاسو نه ډیټ اف برث وګورئ. ډیټ اف برث ما تاسو ته وویل چې 13 کالو نه به زیات تاسو سلیکټ کړئ دې ځای کې، او بیا په دې ځای کې نیکسټ بټن کلیک کړئ. بیا به دې ځای کې تاسو ایمیل سلیکټ کړئ. ایمیل کې به دلته کې تاسو په دې ټیب اپشن باندې کلیک وکړئ. دې ځای ته به راشئ. دې ځای کې تاسو کوم هغه چې جوړ کړی دی، اکاونټ جوړ کړی دی، هغه به تاسو دلته کې دا ګورئ، په دې ایکون کلیک کړئ، نو دا به تاسو ته ښکاره شي. همدغه ایمیل به تاسو څه وکړئ، هلته کې ورکوئ. دلته کې به راشئ، تاسو همدغه ایمیل به تاسو یاد کړئ، دې ځای کې به ولیکئ په دې طریقې سره. ایمیل لیکلو سره دې ځای کې به تاسو څه وکړئ، دلته کې به راشئ، هاټ میل دا به هم ورکړئ.
دا جیمیل چې تاسو په صحیح طریقې سره ورکړو دې کې په نیکسټ بټن به کلیک وکړئ. نو په نیکسټ بټن کلیک کولو سره پاسورډ درنه غواړي. همدې کې ټیک ټاک اکاونټ پاسورډ به تاسو ورکړئ. نو په دې کې د ټیک ټاک اکاونټ پاسورډ هم تاسو ورکړو. نو په سین اپ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو په دې کې به تاسو څه وکړئ. دا ګورئ دا کیپچا د ټیک ټاک. نو په دې بټن باندې به دې طریقې سره راتاو کړئ. راتاو به کړئ صحیح طریقې سره چې دا ورته برابر شي یار. نو په دې طریقې سره ګورئ دا اوس بالکل برابر شو. تاسو ته ښکاري چې دې طریقې سره برابر شي نو پرېږدئ دی. تاسو ته ښکاري دغه کیپچې ویریفیکیشن هم کمپلیټ شو. اوس به دې کې تاسو نه یو ویریفیکیشن کوډ غواړي. دا ویریفیکیشن کوډ به تاسو له دې څخه اخلئ. په دې به کلیک وکړئ. هغه انبوکس ته به ورشئ چې کوم تاسو اوس جوړ کړی و. دغه کوډ به تاسو یاد کړئ 32697. بیا به تاسو څه وکړئ دې کې به راشئ وبې لیکئ دې کې 32697 او بیا اټو. کله مو چې اټ ورکړو ټول ویریفیکیشن کوډ مو دې کې ورکړو د دې ویریفیکیشن به څه شي کمپلیټ به شي. اوسو دې کې به تاسو نه یوزر نیم وغواړئ. تاسو خپل یوزر نیم ورکړئ دې کې وریس خان سکلز. کله چې دا ورکړئ دا به نه اخلي. نو په دې کې به تاسو څه وکړئ بیا مثلا دې کې به لاندې وګورئ دا به ورکړئ. په دې بټن کې به تاسو په سین اپ بټن کلیک وکړئ. لوګین سکسس. نو دغه اکاونټ به تاسو لوګین شي. اوس به تاسو څه وکړئ د ټیک ټاک اپ به د پلی سټور څخه ډاونلوډ کوئ. د دې لپاره به تاسو لاړ شئ دې کې پلی سټور ته. پلی سټور کې به ټیک ټاک سرچ کړئ. دا به درته راشي. په انسټال بټن به کلیک وکړئ. دغه ټیک ټاک به انسټال کړئ. نو کله چې ټیک ټاک اپ انسټال شي دا به اوپن کړئ. اوس دې کې تاسو ګورئ کم جیمیل مو چې ورکړو کم پاسورډ مو ټیک ټاک اکاونټ ته ورکړی و هغه به څه کوو دلته کې لوګین کوو. په اګری اینډ کنټینیو کلیک کړئ. سکیپ بټن کلیک کړئ. دلته کې سٹارټ واچینګ کلیک کړئ او بیا دې کې به څه وکړئ په دې طریقې سره به سکرول کړئ. هغه وروسته دې کې په پروفایل کلیک کړئ. پروفایل کلیک کولو سره او په لوګین بټن کلیک وکړئ. دلته کې په لوګین بټن کلیک کولو سره یوز فون ایمیل یوزر نیم به کلیک کړئ. دې کې به تاسو څه وکړئ ایمیل به سلیکټ کړئ. ایمیل سلیکټ کولو وروسته به دې کې تاسو ورکړئ هغه ایمیل چې کوم هلته کې موږ ورکړی و او دې کې هغه پاسورډ ورکړئ چې کوم موږ دې کې هغلته کې ورکړی و. دې کې به تاسو ته ووایي چې یو شان هغه چې کوم دی هغه سلیکټ کړئ ابجیکټو. نو دوه به تاسو سلیکټ کوئ. دې کې به تاسو څه وکړئ ګورئ دا چې کوم دی یو رنګ دی NN سیم شیپ دا دوه NN دی. دا به سلیکټ کړئ. هغه وروسته کنفرم کلیک کړئ. ویریفیکیشن به کمپلیټ شي. لوډینګ به کوي. دې کې تاسو اکاونټ به اوس څه شي لوګین شي. دا تاسو ته ښکاري دا به لوګین شي. الاو به کلیک کړئ او دې کې به تاسو بیا راشئ پروفایل ته. پروفایل ته د راتلو وروسته په درو لینو کلیک وکړئ. دې کې په دې مو چې کلیک وکړو دلته کې به کریټر ټول نه کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو څه وکړئ دلته کې تاسو ته ښکاري زموږ ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی په دې کې دا تاسو ته ښکاري کریویټي پروګرام بیټا. نو په دې باندې چې زه کلیک وکړم موږ ته به هغه راشي. ګورئ زموږ اکاونټ د مونیټایزیشن والا اکاونټ جوړ شو. روان ویډیو کې به دا هم درزده کوم چې تاسو به دې ته اپلای څنګه کوئ. خو دا غځې کې به اوس تاسو نه غواړي اوس تاسو ته ښکاري دې کې تاسو ته وایي چې کله تاسو ټیک ټاک اکاونټ مونیټایزیشن کم شرطونه چې کوم دی هغه 10,000 فالوورز دی. په دې اکاونټ کې به تاسو 10,000 فالوورز کوئ پوره کوئ. هغه وروسته به تاسو په 10 ورځو کې 1000 د ویډیو 1,00,000 د ویډیو ویوز چې کوم دی هغه کمپلیټ کوئ. دا چې کمپلیټ شي 18 کاله خو الریډي مونږ ورکړي و پکې دغه ګورئ صحیح دی. نو د 3 واړو ته به داسې نشان شي او بیا به اپلای بټن مونږ ته راکړي چې څنګه اپلای وکړو. نو مونږ به دا اکاونټ څه کولی شو مونیټایز کولی شو. نو د دوهمې ویډیو ته منتظر اوسئ. که ویډیو معلوماتي وه په دې باندې زموږ ډېر زیات ټایم لګي. ویډیو لازمي ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ. د دغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.